د دین خو به د ثابتېږي چې الله سبحانه وتعالی همیشه د دنیا په اسمان کې ولې ځکه چې په یو ملک شپه ختمه شي په بل ملک شپه راشي چې بل کې ختمه شي بل کې راشي بل کې ختمه شي بل کې راشي نو د دې اشکال او د دې خبرې وضاحت وکړه الجواب بالله التوفیق غدای چې په دې کې زمونږ ذره برابر شک نشته ذره برابر الله سبحانه وتعالی دنیا اسمان ته راکوزېږي د شپې په آخرنۍ حصه کې څنګه چې د الله د شان سره ښایي دا ټکي ور ډېر اهم دی څنګه چې د الله د شان سره ښایي یعنې مطلب دی چې د مخلوقاتو په شان راکوزېدل هغه نه دي موږ کیفیت نشو بیانولی او نه تصور کولی شو او نه هغه د مخلوقاتو په شان الله د یو ځای نه بل ځای ته لاړ والعیاذ بالله یا الله چې د دنیا اسمان ته راغی بعض وایي الله چې د دنیا اسمان ته راغی او یا وهابیانو تاسو وایي چې دنیا اسمان ته راغی وهابیان نه وایي د وهابیانو امام وایي محمد صلی الله علیه وسلم وایي تاسو وایي دا حدیث وایي نو حدیث کې متواتر حدیثونه په دې باندې د دنیا اسمان ته چې راغی نو بیا خو نور اسمانونه په الله لپاسه شو بعض وایي عرش خالي پاتې شو بعض وایي شپه خو په یو ځای دا سوالونه د هغه انسان زړه ته راځي چې هغه خالق او مخلوق یو شان ګڼي دا سوالونه د هغه سړي په زړه کې راشي هغه ته د اشکال راځي نور الله سبحانه وتعالی صفات دا موږ منو حقیقي معنو باندې ثابتو بغیر د کیفیت نه کیفیت الله ته معلوم دی بغیر د تمثیل نه مثال هم نه پیش کوو بغیر د تشبیه نه تشبیه نه ورکوو مخلوق سره اوس دا غوږونه د حتیم شتي او غوږونه د میږي شتي شتي که نه دواړه یو شان دي مخلوق او مخلوق کې دومره فرق دی نو په خالق او مخلوق کې به څومره فرق خو دا سوالونه هغه انسان کوي چې الله او مخلوق یو شان ګڼي بیماري بیمار زړه یې ښه هغه دا تپوسونه کوي دا خبره ساتي الله په قرآن کې ولا یحیطون به علما دا انسانان دا مخلوق الله بخپل علم کې نشي راګیرولی زمونږ څه علم دی چې الله وبګې راګیرو الله خپل ځان ښه پېژني او موږ یې دومره پېژنو څومره چې موږ ته ویلې ده بس موږ یې دومره پېژنو څومره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته په صحیح حدیثونو کې ویلې خبره ختمه شوه تغیر اخوا به دا خبرې کول چې دا څنګه او دا څنګه نو موږ دا وایو زموږ دا عقیده ده چې الله د دنیا اسمان ته راکوزېږي او په دغه وخت کې الله په عرش ومي او الله چې راکوشي یو پیر نو د هر ملک او د هر علاقې شپې اخرنۍ حصې ته رارسي الله چې یو بل راکوشي که نه نو هر ځای کې چې اخرنۍ شپه ده الله د دنیا اسمان ته راشي څنګه چې الله د شان سره ښایي او په دې باندې دلایل دي داسې دلایل چې څوک په الله باندې مهینې او صحیح متبع د رسول صلی الله علیه وسلم د هغه زړه به مطمئن کېږي حدیث کې دا راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي الله به د دې خلکو سره مخلوقاتو سره چې حساب کتاب کوي په لږ وخت کې به ختم کړي هر څه الله به د ډېرو انسانانو سره ګوره په یو ځای حساب کتاب کوي خو د یو ته به داسې ښکاري د چا سره چې حساب کوي چې حساب کتاب صرف د چا سره روان دی زما سره روان دی دومره قادر باچا دی په لږ وخت کې د ډېرو خلکو سره حساب کتاب دا به الله کوي خو دغه انسان ته به دا ښکاري چې صرف ما سره حساب کتاب روان دی خبر دې ته سوچ وکړه اوس موږ په دې دنیا کې په دې وخت کې څوک مړه کېږي اوس هم څوک مړ شوي اوس به هم څوک د مور د خېټې نه راوتی په دې سکند کې به هم څوک غریب شوی په دې سکند کې به هم څوک مالداره شوی په دې سکند کې به هم څوک بیمار شوی په دې سکند کې به هم څوک روغ شوی په دې سکند کې به هم څوک راولېدلی په دې سکند کې به هم څوک ګمراه شوی په دې سکند کې به هم چاته هدایت میلاو شوی دا ټول کارونه الله په یو وخت کې کوي نو څنګه به دې سوچ کوي چې څنګه الله د دنیا اسمان ته راکوزي شپه دلته او شپه هلته کېد را شپه دې د ځان سره زړه چې بیمار هغه دا خبرې کوي دا ټول موږ منو که نه چې دا کوم کارونه چې اوس روان دي څوک یې کوي یو الله دا ټول کارونه کوي یو الله سبحانه وتعالی دا ټول کارونه کوي امام ابن رجب رحمه الله
چې کله دا اشکال هغه به مخکې چا پیش کو وی دا یو قبیح اعتراض دی امام ابن رجب رحمه الله وی او وی که رسول صلی الله علیه وسلم یا خلفای راشدینو دا اعتراض اورېدلی وی د دې سړي ده نو وی جیل ته یې سزا یې ولورکوله چې خلکو ته عبرت اخیستی ته الله مبارک دا خبرې کوي شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله بیان تلبیس الجهمیه په دې کتاب کې شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د دې شبهې جواب کړی اولنی خبره شیخ الاسلام ابن تیمیه دا کړې ده وی دا خبرې هغه څوک کوي چې څوک الله مخلوق یو شان ګڼي دویمه خبره هغه دا کړې ده دې د سوچو کوي وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې الله وی اذا قال العبد الحمد لله رب العالمین کله چې بنده وی الحمد لله رب العالمین الله سوی حمدني عبدي حمدني عبدي زما بنده زما حمد وی نو اوس په دنیا کې څومره خلک په یو ځل الحمد لله رب العالمین وی دې ټولو الله په یو وخت کې جواب ورکوي په دې ټولو الله سبحانه وتعالی په یو وخت کې جواب ورکوي ستا په زړه کې د اشکال څنګه راځي اذا قال الرحمن الرحیم کله چې بنده وی الرحمن الرحیم الله وی زما بنده ثنا وی په ما باندې چې څومره خلک په دنیا کې الرحمن الرحیم وی الله دې ټولو ته دا خبره کوي بیا هغه دا خبره کوي وی عبد الله بن عباس رضی الله عنه په یو کس راغی وی الله به دې ټولو خلکو سره څنګه د قیامت پورې حساب کتاب کوي په لږ وخت کې یعنی هغه سره دا خبره را پرېوتې ده چې دومره غټ مخلوق او په لږ وخت کې ورسره الله حساب کتاب وی څنګه چې ولا په یو ځای دې ټول رزق ورکوي دغه شان ورسره حساب کتاب کوي و چې څومره مخلوقات رزق ولا څوک ورکوي په یو ځای ولا الله ورکوي نو دغه الله ته په یو ځای حساب کتاب کول څه ګران دي نه دي ګران هغه بیا شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله یو ناشنا انسان تیر شوی علما وی دغه مبارکي وی دا خو پرېږده چې د بل څوک لکه صفتو کې چې لکه د ده په شان څوک نه و دا خو ټول علما وی د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله په شان عالم د ځمکه د پاسه او د اسمان لاندې موږ نه دی لیدلی خو بعض علما څه وی د خپل ځان په شان هم څوک نه و لیدلی وي هغه ته د خپل ځان هم پته ووی او داسې ناشنا علم ول الله ورکړی چې به ورسره کېناستې وی د سترګو به یې خبرې کولې او کتابونه لیکلي ناشنا ناشنا کتابونه ډېر کتابونه پکې داسې لیکلي ماښام مانځه نه بعد پسې یو کس راغی سلام یې ورسره وکړو زوی د پلانې علاقې نه راغلی ما لکه یو کتاب ولیکي په دې مسله کې ماسوتن بانک به وي کتاب به لیکلی وي دا ویل څه ده کتاب اوس هم مسلمانان یې پړاوی او شرح یې کړ ماښام ماسوتن منځ کې به صرف کتاب لیکو هغه دې خلکو ته دا وایي ای خلکو که تاسو نه منئ موږ سره قرآن او حدیث اسلام نه مطمئن کېږي راشه بل دلیل درته ښیم وایي څه ناشنا دلیل ګوره وایي نور ته هم چېرته کتلي نو تاسو به لازم وایي چې موږ کتلي دا نور په یو ملک کې په بل کې نه وي په یو ځای کې په بل ځای کې نه وي په یو ځای کې جمع په یو ځای کې اوړی په یو ځای کې شپه په بل ځای کې ورځ د یو حرکت تلاسه نو چې مخلوق کې دومره زور دی نو خالق به څومره زور ووایي دا څنګه ناشنا دلیل دی نور دلته شته په بل ځای کې نشته نو دا ورځ خو ګرځي راګري بیا داسې وایي نو چې هر ځای کې ورځ دا خو یو نور دی تقسیم شوی دا خبره خو چا نه ده کړې نو د نور په باره کې نه کوي د خالق په باره کې کې څه ناشنا دماغ دی اچھا چې دا نور پیدا کړی دا خو به څومره زوروري چا چې دا نور پیدا کړی دغه خو بیا ناشنا طاقت الله سبحانه وتعالی هغه زورور باچا دی چې د هغه په باره کې به موږ څه ووایو خو صرف دومره د دې خبرې جواب دی حاصل دا شو چې دا شبهه هغه چاته راځي چې څوک خالق او مخلوق یو شان ګڼي او چې څوک دا وایي چې خالق خو خالق دی مخلوق مخلوق دی د الله را کوزېده د دنیا اسمان ته دا داسې نه دي څنګه چې انسان را کوزېږي الله را کوشي د دنیا اسمان ته او په عرش شي الله را کوشي او په دنیا کې چې په کوم ځای کې شپه او په کوم ځای کې د شپې اخرنۍ حصه الله هغه اسمان ته را کوشي هغه طاقت په دې خبره پوه شوي که نه دا ګوره هغه مسله د عقیدې ما حتی تر اوسه کوشش وکړو چې ښه واضحه کړو انشاءالله په دې باندې به ستاسو دماغ او دغه کوم رول چې تپوس کړی د هغه دماغ به بې ښه کولی شي انشاءالله الله سبحانه وتعالی دې موږ په دې توحید باندې مضبوط ساتي او الله سبحانه وتعالی دې موږ د سلفیت په عقیده دې ته د سلفیت عقیده وایي ښه
دا د سلفو عقیده، دین د مشرانو، دا د اهل حدیثو عقیده ده، دا د صحیح حقیقي اهل سنتو عقیده ده چې الله سبحانه وتعالی چې خپله کومه خبره وکړي هغه به حقیقي ثابتو بغیر د څه نه، د کیف نه چې څنګه او دا ولي او دا داسې، بغیر د تشبیه نه، بغیر د مثال بیانولو نه. الله ویلي دی به ایمان دی، په دې ایمان پکار دی.